د افغانستان په خوست او پکتیا ولایتونو کې دوه قومونه له کلونو راهیسې یو له بل سره د ځمکې پر سر دښمني لري. دغه دښمني د بلخیل او صبري قومونو ترمنځ ده. هر قوم د دښمنۍ د پایل پړه پر یو بل ورچوي. که څه هم د دښمنۍ پایلونکی اړخ روښانه نه دی، خو هغه څه چې دواړه اړخه پرې پوهیږي دا دی چې دغې لانجې له دواړو قومونو شاوخوا 200 کسان وژلي دي. دا جنګ کې د هغې پلوه ولګېدم دا ځینې دلته هغه د مرمۍ ووته. د دغه خونړۍ دښمنۍ دواړه اړخونه د هغې د پایل نیټه او لامل هم یو څه نه ښیي. بلخیل قوم وایي جګړه لږ تر لږه 50 کاله مخکې پیل شوه، خو صبري قوم بیا د پایل نیټه 1998 کال ښیي. یو اړخ د پایلیدو لامل یوه هدیره ښیي، خو بل اړخ بیا وایي چې دښمني د ځمکې پر سر ده. خو دغه هر څه نور مهم نه دي، خبره په اصطلاح د ننګ او غیرت ده. تونه په ناموس نیغه کې زون وژني، دویم نمبر بیا په خپله خوره نیغه وژني، زون وژني، یعنی زون مار ته تیور وي، خورې بیا چاته نه ورکوي که نه. دلته د رواج رسم رواج داسې وي. د پښتنو په منځ کې موږ هغې جملې نه پښتانه یو، اوس یې پکتیا. په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو سره اوس دغه دواړه قومونه د جګړې درولو ته اړ شوي دي. مخلص وایي طالبانو ورته ویلي که جګړې ته دوام ورکړي نو دغه ډله به یې پر وړاندې ودرېږي. همدا پیغام د بلخیل قوم ته هم ورکول شوی دی. د جنګ نه لږ ستړي شوي یو، دوی ستړي شوي دي، موږ ستړي شوي یو. د امن کې خوانده کې دی، په د 2 کلو کې ملک خوند ولدو په د امن کې. نو دوی په د خوند پوه شوه، د امن په ګټه پوه شوه، موږ د امن په ګټه، ځکه د 2 کلو کې به څومره کسان مړه شوي وای او د دغو ژوند وژغورلی شو. که څه هم اوس دواړه خواوې د جګړې د ختمولو خبره کوي، خو بیا هم پړه پر یو بل ورچوي. موږ مجبور شوي یو، موږ ځون نه دفاع کړی دی. په هر وخت کې موږ ته روزي حالات نه دی غوره کړی. دا موږ وینو چې دا تیږې د یو انسان قیمت د دغې تیږو نه د دغې ځمکې نه زیات دی، ځکه انسان ډېر قیمتي دی. د بلخیل قوم مشران وایي چې په دغه دښمنۍ کې تر 110 کسان وژل شوي دي. د صبري قوم له اړخه بیا ویل کېږي چې 93 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. دواړه اړخونه د دښمنۍ یو ډېر خونړی انځور وړاندې کوي، خو اوس طالبانو احمدشاه لکنخیل ته دنده سپارلې ده چې دغه دښمني پای ته ورسوي. د کې تقریبا په سلګونو کسان د دواړو طرفونو نه د منځه لاړ دي، کې مړه شوي دي، زنانه کې دي، ځوانان کې دي، ماشومان، هر قسم خلک په دې کې منځه تللي دي. په دا چې خامخا غټه سلا په کې استعمالي ده. د هغه په خبره وروستۍ نښته چې په 2022 کال کې رامنځته شوه، د دواړو اړخونو 8 کسان ووژل شوه، چې بیا نو طالبانو د قومونو ترمنځ مداخله وکړه او د دې ستونزې د حل غوښتنه یې وکړه.